ګوره کله چې انسان ته فالج وشي دا معذوره شي، دا ګرځېدلی نه شي، دا پاڅېدلی نه شي، د ده د یوه سترګه هم پټه شي، دا لاس نشي خوځولی. آیا د دې انسان علاج ممکن دی که نه؟ او د فالج علاج 100% ممکن دی. خو څنګه؟ دا قسم علامات چې کله په انسان کې راښکاره شو نو دا د فالج علامات دي. او فالج څه شی دی؟ فالج اصل کې په دې سر کې رګ بندېدل دي. کله چې دا علامات په انسان کې راښکاره شو نو دا انسان فوراً په 3 غنټو کې دننه هسپتال ته رسول دي. د دې علاج ممکن دی که په 3 غنټو کې دننه دا هسپتال ته ورسو نو ډاکټران هلته دې ته یو انجکشن لګوي، هغه ته ویلی کېږي پی پی اے انجکشن دې ته لګي. د دې ټي پی اے انجکشن کار دا دی چې دا په دې وجود کې کم رګ بند دی هغه کولاو کړي. کله چې دغه رګ کولاو شي دا انسان بیا د فالج د خطرې نه بهر شو. نو کله چې انسان کې دا علامات ښکاره شو چې سترګې پټه شوله، دا یو مخ یې راځوړند شو، یو لاس یې کار پرېخوستو، خپې یې کار پرېخوستو، خبرې یې ګډې وډې کولې، جواب یې صحیح نشو درکولی، نو دا د فالج علامات دي. په دغه وخت کې ناراستي نه ده پکار، فوراً دا هسپتال ته رسول پکار دي چې دې ته د ټي پي اے د انجکشن ولګي او د دې د بند رګ ازاد شي، نو انسان بیا د خطرې نه بهر شي.